پښتو غیرت ما ته ستا پښتو غیرت ټول معلوم دي که څوک هم ما ته پښتو غیرت سنډې را سنډې څو خبرې زما یادې کوي یوه د صحابه کرامو بیبیانې چې راووتې او منزل راغلی نو ته د هغوی نه زیات غیرتي یې دویمه عجیبه خبره ده ستا غیرت ټول په منځه او په جومات او دې کې راشي نور ځینې کې غیرت نشته درېیم بعض وایي جي د دې نه څه جوړېږي فتنه په بازار خو دې چېرته ونه وي چې دې نه فتنه جوړه شوه کالج ته دې جنۍ ځي هلته دې مختلط تعلیم کوي ګډ وډ دې د سړو سره سبقونه وایي هېڅ خبره نه ده چا دا ونه وي چې دا فتنه ده چا دا ونه وي چې د هلک او جنۍ چې پردی جنۍ او پردی هلک په بازارونو کې ګرځي او په باغچو کې نستي او د دې خبرې اهتمام پکار دی دې ته کته غواړي چې ولې دا خلک یو ځای کېږي دا خو فتنه ده دا خو زنا ته لار کولو چا دا کیسه یو ورځ ونه کړه خو که چېرته ته دا ووایي چې پیغمبر وایي ام عطیه دا خبره کوي پیغمبر ویلو چې زنانه راولئ اختر منزله نو زنانه تللی شي وایي دا فتنه چې ته جوړېږي او دا به څنګه چل کوو پښتو غیرت ما ته ستا پښتو غیرت ټول معلوم دي که څوک هم ما ته پښتو غیرت سنډې را سنډې لاړ شي که نه د پښتنو په علاقو کې بازارونه وي نه اوس چې پښتنو غیرت ته معلوم شي لاړ شه بازارونه دي اختر په دې شپو کې وي نه دا یو ښکلې موقع لاړ شه وي نه بازارونه سهار دی خو که دکه زنانه په پرده کې ښه مزېدار خپل ځای په جومات کې جوړ شوی او هغې ته راننوځي په پرده کې او بیا وځي په پرده کې کور ته لاړ شي او نارینه د دوی نه جدا وي چا پرې نظر هم ونه لګي داسې په پرده کې راشي او لاړ شي بیا ته فتنه جوړېږي خو اصل خبره دا ده چې هلته خبره ټوله دې له راولي چې مذهب کې نشته نو ځکه ورته دا خوا دې خوا خبرې کوي نو دا سپا تا ته نشي ویلی لکه اوس که تا ته سپا ته د بخاري او د صحیح مسلم روایت نو تا باندې خو سپا رد نشي کولی زما په مذهب کې نشته نو دا خبرې دې دپاره جوړوي چې دا کار ونه شي نور اصل بنیادي خبره دا ده چې مذهب کې نشته که مذهب کې وی به به تا لیدلی چې بیا یې راوستې که نه نو زنانه د اختر منزله راتلی شي خو په دې شرط چې فتنه به ترې نه جوړېږي په حیا او په پرده کې به راځي او خوشبو به نه استعمالوي او د دوی دپاره به خاص داسې ځای چې د سړو سره ګډوډي نه شي نو هېڅ خبره نه ده راتلی شي مونږ ته امر کړی و ګوره مونږ ته امر کړی و چې مونږ به په وړوکي اختر کې او لوی اختر کې د مانځه دپاره به هغه پیغلې جنکۍ هم راوباسو چې هغه نوي پیغلې شوي دي او پرده شوي دي کورونو کې ناستې دي هغه به هم راولو بلکې دا پرېږده والحید چې حیض بیماري پیدا هغه به هم راولو وی پیغمبر راته دا ویلي چې کومو زنانو باندې حیض وي هغه دې بیا د دې عیدګاه نه لږ سیټ ته کښېني بهر دې کښېني ښه ولې به راځي ویشهدن الخیر ودعوة المسلمین دې خیر کې به شریکې شي او د مسلمانان چې کوم دعاګانې غواړي هغې کې به هم شریکې شي په هغې کې به ورته برخه میلاو شي نو زه دا وایم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې حیضې زنانې د دې منزله راوځي هغه جنکۍ چې نوي پیغلې شوي دي هغه د دې منزله راوځي نو دې نه دا واضح کېږي چې د دې څومره اهمیت دی یو مسلمان بالغ عاقل نارینه هغه به څنګه دا لمونځ بیا پرېږدي چې قادري وګوره بټې هغه به څنګه دا لمونځ بیا پرېږدي نو په دغه ورځ بیا مسلمان د دغه منځه اهتمام کوي مسلمانان د دغه منځه اهتمام کوي بیا دلته بله مسله هغه دا ده چې زنانو دپاره دا ګورې جایز نه چې بعض علماو ته مستحب وایي چې زنانه اختر منزله لاړ شي زنانه د اختر منزله تللی شي هېڅ حرج نشته دا زموږ د یاران چې څوک کوم وایي چې نه زنانه د اختر منزله نه راځي زموږ په ملکونو کې عامه دغه طریقه ده وایي چې دې نه فتنې جوړېږي او دې نه دغه جوړېږي او دا حدیث ما د صحیح بخاري او د صحیح مسلم وایي ام عطیه دا حدیث